د کلام دپاره بلنه ورکوم د اواز ملکند کشر سکتر اقبال سجید اوداس صاحب ته چې هغوی راشي او خپل کلام زموږ سره شریک کړي. اقبال سجید اوداس صاحب. الیاس په دې کتاب باندې یو نظم لیکلی دی، نو اواز ملکند د طرفه موږ به دا وګڼو، موږ خو لکه وی چېرې دې به مخکتنه وکړو، خو زه سره مو ورځې نشته. ګلاب ګلاب ځواني د پښتو د نوم ازار کړه، خوارۍ د رڼا رنګونه ټول په لالازار کړه. د قام د ویښېدو د انقلاب نغمې به وایي، نفرت کړي د ټوپکه د کتاب نغمې به وایي، د خپلې پاکې مینې په رباب نغمې به وایي، مین دی په پښتو د دغې باب نغمې به وایي، دې خاورې ته د ګل او د ګلاب نغمې به وایي، ژوندی فکر لري نو په شباب نغمې به وایي، د وخت د ګمراهانو نه یې ځکه جدا لار کړه، خوارۍ د رڼا رنګونه ټول په لالازار کړه. غمونه یې د قام په سر پنډ کړي دي روان دی، غمونه یې د قام په سر پنډ کړي دي روان دی، د علم مشالونه بلولې غټ ارمان دی، جاړي د بېوسه ولس غم کې سرګردان دی، توره د خوشحال د نرس پایي د باچا خان دی، زرغون بکړي د امن فصل داسې پوس باران دی، بوزي کاروان منزل ته نه په سود او نه په زیان دی، دا هر څه یې د خپل فکر په ستړو اوږو بار کړه، خوارۍ د رڼا رنګونه ټول په لالازار کړه. بصري د رڼا نولي رڼا پله روان شو، بصري د رڼا نولي رڼا پله روان شو، احساس یې اور اخیستی دی لمبه لمبه ارمان شو، بصري د رڼا نولي رڼا پله روان شو، احساس یې اور اخیستی دی لمبه لمبه ارمان شو، مین دی په دې خاوره د دې خاورې ترجمان شو، پښتو پالي پښتون دی د پښتو پالي پښتون دی د پښتو د زړه درمان شو، چې ځان د ساحل غزل کې ولیدو عنوان شو، لوی پیر الیاس ښاغلی د ادب د ګلستان شو، سینګاري د پښتو ناوې اوداسه بیا سینګار کړه، سینګاري د پښتو ناوې اوداسه بیا سینګار کړه، خوارۍ د رڼا رنګونه ټول په لالازار کړه. ډېره مننه.